که خبر وي بیا به څه وي بس وګوره ماشاءالله دا څومره ښکلې جامه ده درنه جامه ده درنه وګوره دا مې درته خپل واسکټ راوړی وایي چوده ده ښه دا ما تاله د کور دا زما خپلې کپړې تاله ما راوړې ښه ملګرو دا وخت په تاسو ته یو خواجه سره هغه ښکاري یو سایټ ته د دې هغه حالاتو کم چې خواجه سره و اوس یو مدد سنټر والا هغه راوړی دی او کم د هلکانو کپړې او هر څه یې ورته مکمل چینج کړو دا چې کوم د تعلق یې د بټخیلې سیمې سره دی او دا هغه په اقبال پلازه کې تقریبا دا وایي چې زما یو کال هلته وشو او په کلي کې ما سره دا مسله وه چې دلته یو سړی و هغه به زه ډېر زیات چیړلم او د هغې وجې نه چې کوم دی وایي ما کلی پرېښه او هلته راپسې بیا راغی او په ما باندې تیزاب هم وشینده او د هغه تیزابو له سببه د دې کومه مرۍ چې ده او کوم لاسونه چې دي نو هغه ډېر زیات متاثره شوي دي تاسو به په دې ویډیوګانو کې هغه لیدلي هم وي د دې کومه وینا چې دا هغه وایي چې ما واده هم کړی دی او زما یو زوی هم دی حالانکې خو بیا هم کومه یعنی الله تعالی دا نه وه غوښتلې چې د دې کومه زندګي هغه بدل شي اوس چې کم دی د دې کومه زندګي چې ده هغه واپس هغه هلک ته الله تعالی طرف ته راله خو د دې کم مدد سنټر والا وینا چې دا هغه وایي چې دا ډېر زیاتې نشې دي شروع کړي دي آیس پورې نشې کوي نو موږ به وایي کوشش کوو چې د دې کومه دا نشې چې دي او دې نه علاوه هغه د نوکرۍ یو ډیمانډ کړی دی وایي دا به ورته موږ هغه فراهم کوو او زموږ سره به په دې مدد سنټر کې هغه وي او چې څه قسمه ضرورت د دې وي هغه به له موږ پوره کوو نو دغه کومه ویډیو چې کوم معلومات راغلي وم تاسو سره شریک کړه انشاءالله بلې ویډیو کې به ملاوو الله حافظ